پاکستان په شرمونو وشرمېده. د سفارت خرڅولو اعلان یې وکړ. افغانان وایي موږ یې اخلو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د 40 کلونو راهیسې د افغانستان بربادۍ ته ملا تړلې او هڅه کوي چې افغانستان تر خپل کنټرول لاندې وساتي، که څه هم تر یوه حده کامیاب شوي، خو اوس هم افغانستان په ډیرو برخو کې د پاکستان څخه مخکې دی. تر ټولو مهمه دا چې یوه افغانۍ تقریبا 3 کلدارې کیږي. تازه خبر دا دی چې پاکستان په امریکا متحده ایالاتونو کې د خپل سفارت ودانۍ او ځمکه د پورونو له امله پلور ته وړاندې کړې ده. تر دې دمه درې داوطلبو د دغه سفارت ځمکې اخیستو ته زړه ښه کړی، چې په دې کې تر ټولو لوړه بیه د یوې یهودي ډلې لخوا 4.8 میلیونه ډالره ټاکل شوې ده. په دوو نورو داوطلبو کې بیا هندۍ او پاکستاني ډلې شاملې دي چې تر ټولو ټیټه بیه 4 میلیارډه ډالره ده د پاکستان ډلې لخوا ټاکل شوې ده. د راپورونو له مخې یاده یهودۍ ډله غواړي د دې سفارت په ځمکه کې کلیسا جوړه کړي. دغه ګام داسې مهال پورته کیږي چې پاکستان اوس مهال سخت اقتصادي ناورین سره مخ او په پورونو کې ډوب دی. د پاکستان مخکني خلع شوي صدر اعظم عمران خان د یادو پورونو پړه په مخکنیو چارواکو اچوله او د خپلې واکمنۍ په پیل کې ژمنه کړې وه چې خپل هیواد به د پورونو له ګوداله بهر کوي، خو بریالی نه شو. یو شمېر امریکا میشتي افغانان وایي چې یاد سفارت د ودانۍ پلورلو بولي کې دوی هم غواړي ګډون وکړي او په خپلو پیسو یې واخلي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.